د دې سرې جنډې واحده معنی وایي چې په دغه قومي اسمبلۍ کې کښېني چې واو خبرې ته سوچ وکړې د دې الیکشن نه زیات اهم د دې سیټ د ګټلو نه زیات اهم هغه یو پیغام دی چې د باجوړ خلکو دنیا له ورکړه هغه یو څپېړه ده چې مشرف له په مخ باندې ورکړه چې ستړیا د باجوړ خلکو د باچا خانبابادي سرې جنډې له ووټ ورکړه نو باجوړ دنیا ته دا ثابته کړه چې پښتون په امن سره ولاړ دی پښتون د مینې لپاره میداني دی پښتون په دې خاوره باندې امن غواړي سند تقسیم کړ وی دا د مسلمان سند دی او دا د هندو سند دی بنګال یې تقسیم کړ وی دا د مسلمان بنګال دی او دا د هندو بنګال دی هغه خو لاړ بنګال خو لاړه خو انا لله و انا الیه راجعون هغه سره پاکستان پاتې نه په باقي مانده پاکستان کې یو خان پوری دی هندوستان سره بل خان پوری دی افغانستان سره هغه پنجاب چې په دې وجه تقسیم شوی چې دا مسلمانان یې سره او دا سیکان یې سره تاسو وینئ چې زمونږ د پنجاب د مسلمان پنجاب وزیر اعلی خطا شي د سیکانو پنجاب ته لاړ شي هلته ډېر په فخر باندې وایي زما ستا ژبه یوه ده زما ستا تاریخ یو دی زما ستا ثقافت یو دی راته غاړه د سردارجي دی دا ورته غرونه وي په لکونو په کرونو خلک یې په دغې باندې نکړه وکړه مړې نکړه چې کله پاکستان دی نو که هغه سیخ پنجابي د مسلمان پنجابي روکېږي شي که هغه هندو سندي د مسلمان سندي روکېږي شي که اخوا بسونه چلېږي شي او ریل ګاډي چلېږي شي که اخوا تجارتونه کېږي شي د چا پلار ما ته دې نه نشي بله کړی چې زه واده کړم چې هغه افغان زه به افغان ناره به کوم خو اوس به راله جواب راکوی نورې نارې به پاسېره کوم خو د یوه ناره به راله تاسو جواب راکوی چې اسلام آباد دې مړه چې دا پېښور راکړو کمانډر په خوله چې نر او بر 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 ډېره مهرباني تاسو هم نورې نارې به درکړو تاسو به زه به ایمان ګورم هغه مه کوئ نه نن زمانه کې زمان جوړ ډېر دی موږ دا یو خبره د پټۍ د طرفه ډېره واضحه دعوتنامه لږ د دا کار چونکې پالیسي در کوم نو لږ ورته غوږ کېږی تاسو به په اخباراتو کې لولئ چې د پی سي لپاره نواز شریف صاحب دعوتنامې ټولو سیاسي ډلو له ورکړي دي موږ سره په ټلیفون ما سره خبرې شوي دي کوم خط چې راغلی دی د هغې خط په جواب کې ورته ما یو خط جواب هم لیکلی دی نه مې په لومړي در ښکاره کوم چې موږ ورته دا ویلي دي چې را کوم شیونه ته یادوې تا خو در سره منو موږ د خبرو اترو نه انکار هم نه کوو موږ به بالکل کوو موږ د پی سي کیسه اړم خو چې دا کومې مسلې ته یادوې دې سره یو دوه درې مسلې دي چې هغه ستاسو د ذهن نه کېدی شي وکړي چې هغه پکې واچوئ جوړونده مسله چې دا فیصله د ای پي سي وکړي چې پاکستان به په حقیقت کې یو وفاق ما نه به آیا زما په وسایلو باندې اختیار ملاویږي او زما ته به په خپلو وسایلو اختیار نه ملاویږي دویم چې
چې ستا دا کوم خط مونږ له راغلی دی نو دا د بلوچستان په مسله باندې بلکل خاموشه دی او دریم په دې ټول خط کې یو ځای کې تا د قبایلي سیمې په باره کې څه خبره نه ده کړې نو درځو به خبره به کوو خو دا خپل تحفظات کوم دي دا تحفظات بدن سره ضروري زه دا یو خبره په ډاګه کوم هغه ورځې لاړې چې مونږ به په دې توپک په خپل اوږه کېښود او د بل چا لپاره به جنګېږو او مخکې وتلو زه د جنګ نه یریږم نه په دې رګونو کې د باچا خان او د ولي خان وینه ده خبره ورته دي چې د مور په دې کې نه خو باندې وایي ته خو راته څه اشاره وکړه وی د مونږ کار ته راغی دا ویل چې اشاره وکړه مور ته نه کا مې پر دې نه تاسو ته څه اشاره نه دي دا چې نکاح ما تا کړو دا راځي دا اشاره قائد جمهوریت قائد انقلاب خان عبدالولی خان शेखर बाबा था, वली खान बाबा